د پاکستان بل لوی ظلم د افغان سوداګرو سره. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. زموږ افغان نیوز چینل ته په خیر راغلی. افغان سوداګر پاکستان مو زرګونه کانټینرونه ایسار کړي دي. کندهار کې یو شمیر سوداګر وایي د افغان سوداګرو زرګونه په توکو بار کانټینرونه له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې پاکستان کې په ناقانونه ډول ګرځول شوي او هره ورځ ورباندې سلګونه زره ډالر مالیه راځي. د کندهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو په وینا دا موضوع له پاکستاني چارواکو سره څو ځلې شریکه شوې، خو هغوی یې په تړاو څه نه دي کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بینا وایي چې له 5 تر 5.5 پورې کانټینرونه د پاکستان بندري ښار کراچۍ په ګمرکونو کې ایسار پاتې دي. د بینا په وینا دوی له پاکستاني اړوند چارواکو سره په اړیکه کې دي، خو تر اوسه د دې سوداګریزو مالونو د ایسارولو په تړاو څرګند دلیل نه دی وړاندې شوی او نه هم په اپټا نومي سوداګریزي تړون کې داسې کومه قانوني ماده شته چې له مخې مالونه وګرځول شي، محصولات پرې ډیر شي او یا هم ټیکس او تضمین پرې واخیستل شي. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.